د اسلام بنیاد په پنځو سیزونو دی. څنګه چې یوه خیمه په پنځو ستنو ولاړی نو داسې اسلام هم په پنځو ستنو ولاړ دی. د اسلام مثال د یوې خیمې دی او دا په پنځو ستنو ولاړ دی. د منځ ستن چې دا هغه کلمه شهادت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دا د اسلام د خیمې د مین ستن او څلورې د سیړونو ستنې دي. هغې کې یو اقام الصلاة منځ قایمول، دا یوه ستن. دویمه ایتاء الزکاة، زکات ورکول، دی درېیمه ستن. څلورمه ستن چې دا هغه د میاشت د رمضان روجې نیول دي. پنځمه ستن چې دا هغه حج د بیت الله